کلي کې خواږه یاران وایه کنه څنګه دي؟ او ښکلي پښتانه یاران وایه کنه څنګه دي؟ ډېر ښه. هغه چې زما سره ناست په پټاټونو کلاس کې چې به هره ورځ انختې په جنګونو، یو بل به مو ورغړ او څښا به په ریګونو، کار راته استاز به شو موږ به په ګپونو، هغه ټول واړه یاران وایه کنه څنګه دي؟ ډېر ښه. او کلي کې خواږه یاران وایه کنه څنګه دي؟ ټول لا بېروزګاره دي، شته څوک نوکران پکې، ټول جلابې ښځو دي، شته څوک خاوندان پکې، چرس سګرټ خو نسکي څوک، شته څوک لوپران پکې، مونږ چې پکې وستی شته څوک شاعران پکې، یو بل ته درانه یاران وایه کنه څنګه دي؟ کلي کې خواږه یاران وایه کنه څنګه دي؟ ډېر ښه. او کار کسب کوي که نه، سره پیسه ګټي که نه، سم د ماسپښینه اوس لوبو له راځي که نه، هغسې محفلو کې اوس کیني پاسي که نه، هغسې رباب منګی چرته غږوي که نه، وریږي مې په زړه یاران وایه کنه څنګه دي؟ او کلي کې خواږه یاران وایه کنه څنګه دي؟ او دغه څو بندونه د مسافر ته ډالۍ چې اوس د ښار په دوړو کې سترګې مړندې شولې، مخکې په یارانو به خامخا خوږې شولې، یو بل به مو ولیده ختمې به ګیلې شولې، وخت جدا جدا کړلو ورکې یارانې شولې، سترګو له رانجه یاران وایه کنه څنګه دي؟ کلي کې خواږه یاران وایه کنه څنګه دي؟ اخري بند دی چې موږ څوک یادوي پکې، ذکر مو کوي پکې، باس میلت زمونږ په سر چرته څوک کوي پکې، اوس په خپل جنون باندې څه نڅه لیکي پکې، هغه په مونږ ګران او تر کلي ته راځي پکې، غرونو کې پراته یاران وایه کنه څنګه دي؟ کلي کې خواږه یاران وایه کنه څنګه دي؟ ډېر